ګوره دلته به بیا ګوتم ستاسو کار نه کېدای شي چې خپل ګوتې به کېدای ښه پام کوئ ګوره څه نه دی ښه ګوره د دې نه مطلب دا دی چې تاسو کنټرول بټن ونیسئ او شفټ بټن ونیسئ او د جمع بټن ونیسئ داسې نه چې تاسو درې ځلې جمع نیولي او بیا مو سره دا نه داسې نه دی ښه نو دا موږ سره په دې کې د فونټ خبره وه اوس چې دی زه راځم د دې ځای نه ګوره تاسو ته مې دا لیکل بیا کوم دې ځای کې زه به دا انټر کوم د انټر سره دا راځي ښه او د دې ځای نه چې دی تاسو د دې ځنه د دې دا سیز غټوي زه راځم د دې نه مې دا لږ ځای انتخاب کو خو زه راځم دا سیز منګه واخیست دومره اندازه کې صحیح ده 22 دا اندازه شو کته چې تاسو پښتنه وکي چې ماته د دې نه دا اندازه زیاتول شي نو هو تاسو ګورئ د دې سره دا ا لګیدلی دواړه خوا کې کنه ا تاسو په دې ا چې کلیک کړئ دلته ګورئ اتیا او توخته ګوره اتیا د دې ځنه تاسو دې کې لیکل زیاتول شي دا سیز او دلته چې دا سیز کمول شي د څه ګورئ دا موږ دا سیز د دې ځنه کمول شو او د دې ځنه موږ دا سیز زیاتول شو ګوره دا موږ سره په دې شکل راغی کزه دلته راشم او دې ځکه چې زولي کما چې بد دې تاسو څومره سیز دي ما دلته ولیکو چې ورډ کلاس دا مې ولیکو او د دې مې دا سیز دې نه غټ کو ګوره د فوټوشاپ لیکل اوس په ورډ پروګرام کې مونږ کولای شو چې مونږه ډول چې شو کو لیکنه او تاسو به دا لیکنه انتخاب کړئ ګوره دې ا تا وګورئ دلته وګورئ دې کې چې لیکلي ټیکسټ افیکټ ان چې شي لیکلي دي ټایپ پرځي دې چې دي دلته چې کله تاسو کلیک کړئ دې چې تاسو یو په یو باندې دې ځنه یو خسته ډیزاینونه کولای شي دا ګوره دا ډیزاین وګوره څومره ښکاری ته به چې په دې ورقه کې راوته دې بهر ګوره کله چې دا پرنټ شي د څه معلومیږي ته چې دا معنی بیرون چا نخلولې دي ګوره دا انتخاب کوي تاسو راشي دې ځنه دې ته یو بل رنگ واخلئ دا یو دا رنگ چې په دې داخل کې دا ابي پروت ته دا مخ خوښ نه دی د دې نه غواړم چې بغلو ته شری یو بل رنگ تاو کوم مثلا دا سور رنگ می تاو کو د دې سور رنگ چې دی لګ دې دا بارډر غټوما تاسو ګورئ دې بارډر ته دا بارډر به تاسو څنګه غټوي دلته براشي او دا بارډر به دې ځنه غټ کړئ دا ګوره مون سره دې دا چک چا پیرا غاړي چې دې مون سره دا بارډر د دې ځنه غټ شو کوی ما چې دا ځان سره میده راولم نو دا تاسو هم ډیشز تبراشي په دې ډیشز کې جو وګورئ تاسو دا مون سره په دې شکل باندې راتلی شي صرف د ماوس دا کرسر دا ماوس پوینټر په ګرځوي تاسو ته معلومیږي زم چې دا یو مون سره شي شو دا مون سره یو ډیزاین دی صحیح ده دې ځنه چې تاسو کله راشي په دې شیډو کې تاسو دې ته یو سورې هم ورکولای شي شیډو مطلب دا دی سورې ګوره تاسو ښکاری نه شاته یو سورې دی واخیستم کبي عدل تراشي په دې ځکه مونږ سره دې ځکه دا ډول ګوره دل تراشي دې ځنه مثلا مونږ سره د یو ګلو په کار ده نو دې ځکه مونږ دا یو ګلو مطلب دا شي تاسو دې یو چک چا پیروتا یو روشنايي ورکړي یو رنگ نو دا هم اخستې شي دلته لاندې بیا د نمبر افیکټ چې تاسو نمبر اخلي په کم ډیزاین باندې دا نمبر تاسو اخستې شي نو دا مونږ د نمبر او د ریاضیاتو د لپاره بیا زیات پکاريږي دا مونږ بیا غي